افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې تل زورواکي پکې کیږي. هره ورځ یوه دردونکې پیښه ثبت کیږي. ملګرو په ننګرهار کې او د علم په کور کې یعنې پوهنې ریاست کې وهل او ډبول شوي دي او دا موضوع په ټولنیزه رسنیو کې خورا مشهوره شوې ده او موږ هم دا موضوع څېړلې ده. موږ سره پاتې شئ چې له قضیې مکمل خبر شئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. نن په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې ده چې پکې ښکاري د پوهنې ریاست د سوانحو یو مدیر ادعا کوي چې ګواکې د دې ریاست د رئیس حسیب الله شینواري له لورې د یو رسمي کار په سر په خپله شعبه کې وهل او ډبول شوی دی. د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست د سوانحو مدیر رحمت الله اتان نن یوه ویډیو خپره کړې ده او د وهلو ډبولو په اړه یې بشپړ معلومات خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې نن د سهار پر مهال د پوهنې رئیس په خپل کاري دفتر کې لومړی په چاقو وهلی او بیا یې پر خپلو ساتونکو ډبولی دی. هغه ادعا کوي چې پیښه د پوهنې ریاست په ټولو امنیتي کامرو کې هم درج شوې ده. دغه راز یې له افغان ولسمشر ولایتي ادارې او د لوی څارنوالۍ هم وغوښتل چې پیښه دې ژر تر ژره وڅېړي. قاري رحمت الله اتان چې په ویډیو کې ښکاري ښي لاس یې ټپي شوی دی او ګریوان یې هم شلېدلی دی. هغه له حکومت وغوښتل چې د ده د حیثیت ساتلو لپاره دې ژر تر ژره ګام واخلي. خو بل خوا د پوهنې ریاست رئیس حسیب الله شینواري هم د یادې پیښې په اړه وضاحت وړاندې کړی دی او ویلي دي چې نوموړي ته یوه توطیه جوړه شوې ده. نوموړي پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي زموږ یو تن کارمند د امنیتي پرسونل سره شخړه کړې چې ځینې مغرضې کړۍ دي. موضوع ته په خواله رسنیو کې داسې انعکاس ورکوي چې ګویا په قضیه کې زه شخصا دخیل اوسم. د پوهنې رئیس حسیب الله شینواري ادعا کوي چې دغه کارمند د ناسمو کړنو له کبله تبدیل شوی او اوس غواړي بیرته هماغه بس ته لاړ شي. نو له ډېرو واسطو وروسته یې دا ډول توطیه جوړه کړې ده. هغه د دې موضوع په اړه وویل چې له موضوع څخه کاملا آګاه دی او حتما به دغې پیښې ته رسیدګي وکړي. خو پر وینا یې داسې کومه پیښه نه ده شوې چې ګواکې د دوی له لورې د خپل کارمند په چاقو وهل شوی وي. نوموړي د دې پیښې وروسته وویل چې د ننګرهار په لوی معارف ریاست کې هیڅ چاته د زورمندۍ او د خلکو سره د ناوړه چلند اجازت نشته. سرغړونکو سره به قانوني برخورد وشي. په دغه پیښه باندې په ټولنیزو رسنیو هم خلکو غوا جوړه کړې ده. دوی له امنیتي چارواکو غوښتل چې ژر تر ژره دې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي ځکه چې دوی له ډېرو شکونو سره مخ شوي دي. د یادولو ده په دې وروستیو کې د ننګرهار د پوهنې ریاست په رئیس حسیب الله شینواري باندې هم ډېرې نیوکې کیږي چې ګواکې په خپله دنده کې به په بشپړه توګه پاتې راغلی دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.